السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو نیو ویډیو سره تاسو په خدمت کې به حاضر یم. نوی ویډیو زمونږ لږه ډیفرنس ده. نور کله موږ ویډیوګانې جوړو چې ایم ایس ورډ ایکسل باره کې یا نور ټپس پکې موږ ښایو نور پروګرامونو باره کې. نوی ویډیو زمونږ ده د کټ کیپ باره کې. موږ غواړو چې په کټ کیپ کې موږ دا زده کړو چې د یو ویډیو سپیډ څنګه زیاتو څنګه کمو. مثلا یو کس را روان دی، زه غواړم چې د هغه په سلو موشن کې راشي. د هغې دپاره موږ د هغې سپیډ کمو. او که موږ غواړو چې مثلا یو کس را روان دی او هغه سپیډ کې راشي، د هغه ویډیو سپیډ به موږ بیا زیاتو. نو دا څنګه کوو چې ډېره سمپل طریقه ده په کټ کیپ کې کوو. دې نه مخکې چې لاړ شو خپل ویډیو ته، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. اوس پوره کوم سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور سبسکرایب کړئ، کمنټس وکړئ او چې دا زما ویډیوګانې څنګه دي او آینده ستاسو څه باره کې ویډیوګانې پکار دي د هغې لپاره ماته کمنټس وکړئ، زه به د هغې باره کې ویډیوګانې جوړ کړم. راځئ ما سره اوسئ. زه په خپل لیپټاپ سکرین ته ځم. تاسو په موبایل باندې کولی شئ. سمپل طریقه، دواړه سیم طریقه ده او ډېره سمپل طریقه ده. نو زه راغلم خپل کمپیوټر سکرین ته. دلته به زه کټ کیپ اوپن کړم. دا ما اوپن کړی کټ کیپ. نو اوس زه راغلم هلته نه امپورټ ته او ټول نفس به زه امپورټ ویډیو به امپورټ کړم چې کوم ځای کې ما سره ویډیو پرته وي یا ویډیو به سلیکټ کړم. زه فار ایگزامپل دا ویډیو سلیکټ کوم، اوپن. دلته ما سره دا ویډیو ده. دا ویډیو به راوالو ټایم لاین کې به یې کړي. دلته ټایم لاین کې به کېښوه. ټایم لاین کې دلته موږ سره دا ویډیو پرته ده. اوس غواړو دلته نه دا شو چې کوم ځای نه ویډیو موږ غواړو دا ټوله ویډیو ده ما سره. ټوله ویډیو ځان سره پلی کولی شئ، داسې کتلی شئ. اوس کوم ځای نه تاسو ویډیو غواړئ چې دا سلو موشن کې روان شي. مثلا زه غواړم چې دیز نه چې کله دیز ته ویډیو راورسېږي نو دا ډېر زیاته سلو شي. نو دې موږ سره دوه طریقې دي. ټول نه فرست طریقه موږ سره څه ده چې اول به دې ځای کلیک کړو، دا به سپلیټ کړو، دې ځای کې به سپلیټ کړو. کوم ځای پورې غواړئ چې سلو موشن کې روان وي، مثلا دې ځای پورې، دلته یې سپلیټ کړئ. سپلیټ کلیک کړئ، دا به لږ معمولي مخکې کړئ. په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ چې دا کوم سپلیټ کول کوم سلو کول غواړئ، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته نه به راشئ سپیډ ته او دلته نه به سټینډرډ ته. په دې کې څومره سپیډ ورته کم غواړئ، فار ایگزامپل دومره ما دومره کړو. ډیوریشن ما څومره کړو، 0.5. اوس دې ویډیو ته وګورئ. دا که دلته ناست پلی کړم او دا سره بېرته یو ځای کړم، نو ګورئ اوس که داسې را روان وي دا به ډېر زیات سلو را روان وي. خو چې کله دې ته راورسېږي اټومیټیکلي دا به تېز شي. ګوره خپل نرمه حالت ته به راشي. نو ګوره موږ دومره ورته سپیډ، دلته نه موږ سپیډ داسې کم. اوس کم دا اپشن به زه اپلای کول غواړم. زه غواړم چې دا مثلا سپیډ ورته زیات کړم، تېز تېز را روان وي او دلته واپس خپل نرمه حالت ته راشي. دې ویډیو باندې موږ سپیډ زیاتوو. څنګه به یې زیات کړو؟ دا به معمولي واپس لږ دې خوا کړو. دلته نه به اوس راشو. ګوره په همدې ویډیو باندې به کلیک کړو. دلته موږ سره سپیډ کم دی، دا به موږ دې خوا راولو. چې څومره دې خوا راولئ هغومره به سپیډ زیاتېږي. فار ایگزامپل ما دومره. اوس وګورئ دا اوس یو ځای کوم. دلته چې موږ په دې ویډیو باندې کلیک کړو، پلی کړو، ګوره دا به سپیډ کې روان دی. دلته نه واپس نرمه حالت ته شو. نو په دې طریقه باندې موږ د ویډیو سپیډ زیاتولی کمی شو. دویمه طریقه، موږ واپس راځو دا ویډیو خپل نرمه حالت ته راولو. کنټرول زیډ ما کلیک کړو، واپس دا نرمه حالت ته شو. اوس په دې ټول ویډیو باندې ډایرکټ مختلف سپیډ زیاتوم او کموم. مختلف ځایونه کې د سپیډ زیاتول او کمول غواړم. نو په دې ویډیو باندې به کلیک کړو، را به شو کرف ته. په دې کې به راشو کسټم ته. کسټم چې کلیک کړئ تاسو هلته لاندې دا ګراف کولاو شو. دا ګراف موږ سره راشو. اوس دا وګوره دا د دې ویډیو مکمل ګراف دی. موږ سره کوم ځای کې سپیډ زیاتول غواړئ، کوم ځای کې کمول غواړئ، دلته یې کولی شئ. فار ایگزامپل زه وایم چې دا دې ځای کې چې دی دیز نه، دلته ګوره موږ ته ښکاري دیز نه دا سپیډ کم وي. نو په دې باندې به کلیک کړئ، دا فرست پوینټ باندې دا به څه ښکته کړئ. نو ګوره سټارټ پوینټ نه موږ ورته سټارټ پوینټ نه چې کله دا کیمره داسې راځي دا به سلو راځي او بیا چې کله دې ته راورسېږي एकदम د لږ معمولي سپیډ ووهي. چې سپیډ وهي سپیډ لپاره به داسې معمولي پاس کړو. بیا دلته ورته بل پوینټ جوړوو. غواړو چې دې کې یو پوینټ جوړ کړو. دلته موږ سره دا پلس نشان دی، په دې باندې چې کلیک کړئ دلته بل پوینټ جوړېږي. دلته نه واپس دا سلو شي، دا به هسې راښکته کړو. بیا دې نه واپس مثلا موږ سره لږ سپیډ زیات شي. دلته چې دی بیا دلته ورته یو پوینټ جوړوو دې کې فار ایگزامپل یا دا پوینټ صحیح دی. دلته نه ورته موږ غواړو دا نارمل حد کې دې کې ورته یو پوینټ جوړوو چې دا دلته بیا دوباره دا موږ سره سلو راشي. نو ګوره دا مختلف چې کوم ځای کې زیاتول غواړئ، کوم ځای کمول غواړئ. چې زیاتول غواړئ پاس به کوئ، سپیډ زیاتول غواړئ پاس به کوئ. چې سپیډ کمول غواړئ دا پوینټ به ورته ښکته راولئ. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل ګراف خپل ډیزاین سره جوړولی شئ. اوس وګوره دا ویډیو که موږ اپلای کړو دا به موږ سره داسې وي. ګوره دلته نه سلو ده، دلته به एकदम سپیډ کې شي. ګوره سپیډ کې راغله موږ سره، دلته بیا سپیډ شو، دلته بیا سلو شو، دلته به एकदम بیا سپیډ ووهي، دلته بیا سلو. نو په دې طریقه موږ کولی شو یو ویډیو سپیډ یعنې اکثر تاسو کتلی شئ ویډیو معمولي سلو را روان وي بیا एकदम تېز شي، بیا سلو را روان وي بیا تېز شي. مختلف ځایونو کې جمپ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې کوم ځای کې زیاتول غواړئ، څومره یې کمول غواړئ هغومره داسې کم کړئ، نور هم دې نه راښکته راتلی شي. هلته د سپیډ څومره زیاتول غواړئ هغومره کولی شئ. نو ګوره داسې څومره کوئ هغومره به دا سلو راځي، څومره زیاتوئ هغومره به دا تېز راځي. اوس وګوره دا ویډیو زه پلی کړم.
نو ګورئ دلته دا ویډیو ډېر زیاته سلو دلته نه एकदम تیز شو دلته نه بیا تیز شو دلته بیا سلو او بیا एकदम سپیډ بیا دا موږ سره د کټ کیپ ویډیو چې موږ څنګه د ویډیو سپیډ زیاتو یا کمو امید کوم چې ویډیو مو خوښ شوی وي په الله سپارم ښه وخت ولرئ چې هر ځای کې اوسئ د خپل کورنۍ سره ښاد او آباد اوسئ په الله سپارم ښه وخت ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته